که انسان سوچ وکي تر جنت پورې زمونږ او ستاسو مخې ته بل د غټ hebat نشته د سوا د پولیس صراط قرآن کې چې الله ویلي و ان منکم الا واردها اڅوک پتا سو کې نشته مگر یو ځل به په جهنم باندې ورتيږي عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس كعب الاحبار امام سدي دی ویلي دي چې د دې آیت نه مراد ګوره پولیس صراط ده چې پولیس صراط د جهنم د پاسه پروت ده او د جهنم دا اور پکې بر راغله ده او دا انسانان په دې پولیس صراط باندې ورتيږي او د جهنم لمبه به وي یورز دا معاذ بن جبل رضی الله عنه دا په دې کور کې ناس دا ډېر یو خیر او فکرمن انسان ودا دا یورز په دې کور کې ناس دی وجاړي ډېر ساتي وجړل نو خزر اله بچیرال خپلوان را لو دی معاذ بن جبل تی ویل چې اما تسكن یا معاذ بس کله ځان په دمه کا ډیر دی وجړل ځان ډیر ستړی کا خیر دې لګه دمه موګه معاذ بن جبل ورته سوی وای ان المؤمن لا يسكن روعه حتى يخلف جسر جهنم وای مؤمن انسان تر هغه نه دمه کیږي تر څو بری چې په پولیس صراط باندې تیر شوی نه او پولیس صراط پاس کړي نه تر هغه پوری مؤمن نه پدمه کیږي قسم امتحانات په دنیا کې مشکلات دي به د قبر امتحانات او د حشر د وګړو ورځ د 500 کاله ورځ اله به انسان پدمه شي د آرام صاحب واخلي چې کله په پولیس صراط باندې تیر شي عبد الله بن رواحه رضی الله عنه دا بهترین صحابي دی ورځ لا پکور کې ناس دی وجاړي د خزم است په جړا شولا دی عبد الله بن رواحه دی خپل خزه ته ویلې وای ته ولې جاړي هغه ورته ویلې وای ته جاړې زکه زه جاړم وای په قران کې یو آیت دی ما هغه جړې وای کوم آیت وای قران کې الله ویلي دی و ان منکم الا واردها اڅوک پتا سو کې نشته دی مگر په دې پولیس صراط به ورتيږي په دې جهنم به یو ځل ورځي وای ما ته پته نه لګي چې لاله به جهنم ته ورځيګم او کنه پورې غړه به جنت ته پورې وځم امام احمد بن حنبل رحمه الله بارک راغلی وای دی له یو کس راغی او امام صاحب دی ویل چې ګور ډېر لري علاقه نه راغلم دی مسلې ته پوس کوم وای څه مسله ده وای مسله مې دا ده چې متى يأمن المؤمن مؤمن بکله پدمش مؤمن بکله د آرام سا واخلي کومه تاسو وګورئ زمورونو مؤمن ته په دنیا کې ډېر امتحانات او یری دا متوجي دي مؤمن به د حلال رزق غم کوي کوشش به کوي اسنه چې حرام نه خورم مؤمن به د ګناونو نه ځان ساتي دا غم به مرسره مؤمن نه چې کوم ګناونه په تیر زمانه کې شوي دي دا غي فکر به مرسره چې د دې بل الله رب العالمین کوم حساب کوي خوف المعاد د دوباره زندګي غم به مرسره د مؤمن سره نو مؤمن به همیش په دنیا کې په غمونو کې نو دې سړي ډیره جوړ خبره وکړه وای متى امن المؤمن امام صاحب مؤمن به کله په امن کې شي امام احمد بن حنبل ورته ډیر عجیب جواب ورته ویلي اذا وضع اول قدمه في الجنه وای مؤمن به ال قدم شي چې کله دا خي قدم جنت کې کیږي او دا چپ سي ورجک کی مؤمن به ال قدم شي په دنیا کې زمورونو د مؤمن د پاره دمه نشتا آرام نشتا ال به منګو تاسو په دمه شو ال به په آرام شو چې کله منګو تاسو په صراط باندې پوري وځو